خزان دی مشادش کلاو پسرلی وطنا سرخم کې د راستنیدونکو کډوالو مری کمپ لپاره د معیاري برېښنا رسولو چارو ارزول د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایي رئیس سپارښتنې سره سم د برېښنا شرکت عملیاتي تجارتي او ننګرهار برېښنا رئیسانو او ملک لابي ترخم کې راستنیدونکو کډوالو ته د برېښنا رسونې پروژې چارې وارزولې د راستنیدونکو کډوالو لپاره د نوي معیاري برېښنا شبکې جوړولو چارې له تیرو 4 ورځو راهیسې د برېښنا شرکت مرکزي او ننګرهار برېښنا تخنیکي ټیمونو له لوري په دریو شفټونو کې کار کوي پرمخ وړل کیږي. شرکت یو هیئت دلته د کارونو هغه پلان سوی کار دغه د تطبیق د چارو د چټکتیا لپاره راغلی یو. لله الحمد موږ په دې کار کې مکمل بریالي سو او موږ هغه پروژه چې ډېره زمانګیره پروژه وه هغه موږ په ډېر کم وخت حتی په ساعتونو کې هغه پروژه تطبیق کړه. افغانستان برېښنا شرکت مرکزي او ننګرهار زیارکښ تخنیکي ټیمونه په ساحه کې موجود دي. د ساحې سروې سکیج برابر شوی دی. ټول تجهیزات د افغانستان برېښنا شرکت له بودیجې نه اخیستل شوي دي. د افغانستان برېښنا شرکت د عملیاتي چارو رئیس انجینر صفی الله احمدزي د کډوالو مری کمپ کې وویل چې راستنیدونکو کډوالو ته برېښنا رسونه د برېښنا شرکت لومړیتوبونو کې ده. منظم کاري پلان ورته جوړ شوی او ټولې ممکنه هڅې به وشي چې یو مری کمپ کې د موظف اماراتي کمیټې له مسؤلینو او کاري ګروپونو سره په همغږۍ د کمپ اوسیدونکو ته منظمه برېښنا برابر. هدایتی که از طرف رهبری در افغانستان برېښنا شرکت است و این است که ما سیستم برقرسانی بر از اینجا آماده کنیم. لینکشی و پایشانی راههای عمومی تمامش خلاص شده و کوشش ما به این است که تا یک روز یا 1.5 روز آینده این پروژه را خلاص کنیم و مردمی که به کشور عودت میکنن و میاین از نور برق مستفید شوند. انجینر احمدزي زیاته کړه د برېښنا شرکت رهبری په عمري کمپ کې د برېښنا رسونې چارې له نږدې څاري ترڅو معیاري برېښنا ورته برابر کړي. کمپ ته د ډیر شمیر نورو برېښنايي تجهیزاتو د انتقالولو، نصبولو او فعالولو سپارښتنه هم شوي چې په مرسته به یې د کمپ اوسیدونکو د برېښنا اړوند ستونزو ته رسید نه وشي.